السلام علیکم and welcome to دیروي اکیډمي. دیروي اکیډمي کې تاسو ته هرکلی خوش آمدید وایو. دا ویډیو ډیره زیاته مهمه ده. په دې ویډیو کې به تاسو ما سره په انګلیش ژبه کې خبرې کوئ. جی بالکل، تاسو له به زه په انګلیش ژبه کې د خبرو کولو پریکټس در کوم. په دې ویډیو کې به تاسو په انګلیش ژبه کې خپل ځان معرفي کول یعنی خپل تعارف پیژانګلو زده کوئ. کوم ته چې په انګلیش ژبه کې انټروډکشن وایي. نو راځئ چې خپل سبق شروع کړو. په ننني سبق کې به دوه کسان یو بل سره خبرې کوي. یو دا بر کس او یو دا لاندې بل کس، دا دواړه به یو بل سره خبرې کوي. نو تاسو دا خبرې په غور سره واورئ او دا خبرې زده کوئ. نو راځئ چې خپل سبق شروع کړو. اولنی کس خبرې شروع کوي. هاي، السلام علیکم. دا هاي ټکی دا د سلام په ځای باندې خلک استعمالوي هاي، خو موږ عام طور باندې السلام علیکم وایو. دا بل کس د دې خبرې جواب ورکوي. هلو، وعلیکم السلام. What's your name؟ ستا نوم څه دی؟ What's your name؟ ستا نوم څه دی؟ My name is Ahmad. What's your name؟ زما نوم احمد دی. ستا نوم څه دی؟ My name is Ahmad. What's your name؟ I am Bilal. Nice to meet you. I am Bilal. Nice to meet you. زه بلال یم. تا سره په ملاقات ډیر خوشحاله شوم. I am Bilal. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. زه هم تا سره په ملاقات خوشحاله شوم. Where are you from؟ Where are you from؟ ته د کوم ځای؟ Where are you from؟ I am from Pakistan. Where are you from؟ زه د پاکستان یم. ته د کوم ځای؟ I am from Pakistan. Where are you from؟ I am from Afghanistan. I am from Afghanistan. زه د افغانستان یم. How old are you؟ How old are you؟ ستا عمر څومره دی؟ How old are you؟ I am 26. I am 26. زه د شپږ کالو یم. How old are you؟ ستا عمر څومره دی؟ I am 25. زه د 25 کالو یم. I am 25. زه د 25 کالو یم. Where do you live؟ Where do you live؟ تاسو چرته اوسیږئ؟ I live in Pakistan. زه پاکستان کې اوسیږم. I live in Pakistan. زه پاکستان کې اوسیږم. Where do you live؟ تاسو چرته اوسیږئ؟ I live in Afghanistan but I am currently living in Dubai. I live in Afghanistan but I am currently living in Dubai. اصل کې زه افغانستان کې اوسیږم خو اوس وخت په دوبۍ کې اوسیږم. یا د دوبۍ په ځای باندې UAE هم استعمالولی شي، United Arab Emirates. نو دا بل کس دې تپوس کوي. What do you do؟ What do you do؟ What do you do؟ ته څه کار کې؟ Are you a student or do your work؟ ته طالب العلم یې که کار روزګار کې؟ What do you do؟ Are you a student or do your work؟ I work at a school. I am a teacher. I work at a school. I am a teacher. زه په یو سکول کې کار کوم. زه استاد یم. What do you do؟ What do you do؟ ته څه کار کې؟ I work at a hotel. I am a manager. I work at a hotel. I am a manager. زه په یو هوټل کې کار کوم. زه منیجر یم. What does your father do؟ ستا پلار څه کار کوي؟ What does your father do؟
ستا پلار څه کار کوي؟ My father works at a hospital. He is a doctor. My father works at a hospital. He is a doctor. زما پلار هسپتال کې کار کوي. هغه یو ډاکټر دی. That's great. ډېر ښه. That's great. ډېر ښه. What does your father do? What does your father do? ستا پلار څه کار کوي؟ My father works at a shop. He is a shopkeeper. My father works at a shop. He is a shopkeeper. زما پلار په دکان کې کار کوي. هغه یو دکاندار دی. shopkeeper دکاندار ته وایي. How many siblings do you have? How many siblings do you have? ستا څومره وروڼه خویندې دي؟ siblings وایي وروڼه خویندو ته. I have 2 brothers and a sister. I have 2 brothers and a sister. زما 2 وروڼه او یوه خور ده. برادر ورور ته وایي او سیسټر خور ته وایي. او دلته موږ یو څو پیشې ذکر کړي لکه ډاکټر، شاپکیپر، دکاندار، ټیچر، استاد. د پیشو په باره کې موږ یوه ویډیو اپلوډ کړې ده. ستاسو چې کومه پیشۍ یا د پلار هم کومه پیشۍ نو هغه به وایئ. د پیشو په باره کې پروفیشنز په باره کې موږ یو ویډیو اپلوډ کړې ده. د هغې لینک به تاسو ته ډسکرپشن کې میلاو شي. هغه ویډیو تاسو وګورئ. په هغې کې موږ تقریبا 53 مختلف پیشې، کارونه، روزګارونه هغه ذکر کړي دي. هغه ویډیو در سره وګورئ. Great. I have only one younger brother. Great. ډېر ښه. I have only one younger brother. زما صرف یو کشر ورور دی. What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? ته خپل فارغ وخت کې څه کار کې؟ کله چې ته اوزګار یې، فارغ یې، نو په هغه وخت کې څه کار کې؟ I like reading books and watching videos. I like reading books and watching videos. زه کتابونه لوستل او ویډیوګانې کتل خوښوم. What kind of videos do you like? What kind of videos do you like? ستا څرنګه ویډیوګانې خوښوي؟ ستا کوم قسمه ویډیوګانې خوښوي؟ I like English speaking and cartoon videos. I like English speaking and cartoon videos. زما د انګلیس ژبې ویلو او کارټون ویډیوګانې خوښوي. What are your hobbies? ستا څه خوښ دي؟ I like hang out with friends and playing video games. I like hang out with friends and playing video games. زما ملګرو سره ګپ شپ او ویډیو گیمونه لوبول خوښوي. Okay, see you next time. Okay, see you next time. سمه ده. بیا به میلاویږو. Goodbye. د الله په امان. الله حافظ. راځو د انګلیس ژبې پریکټس طرف ته د ویډیو په دویمه حصه کې. اوس به تاسو ما سره خبرې کوئ. د اولني کس خبرې به زه کوم او د دویم کس خبرې به را سره تاسو کوئ. لکه مثال په طور زه به وایم هاي السلام علیکم. بیا به زه لږ ساعت غلی کېږم او په هغه لږ ساعت کې به تاسو ماله جواب راکوئ. د دویم کس خبرې به تاسو کوئ. تاسو به وایئ هلو، وعلیکم سلام. نو د اولني کس خبرې به زه کوم او د دویم کس خبرې به را سره تاسو کوئ. نو راځئ چې شروع کړو. لیټس سټارټ. هاي السلام علیکم. My name is Ahmad. What's your name? Nice to meet you too. I am from Pakistan. Where are you from? How old are you? I am 25. I live in Pakistan. Where do you live? What do you do? Are you a student
or do your work? I work at a hotel. I am a manager. My father works at a hospital. He is a doctor. What does your father do? How many siblings do you have? Great. I have only one younger brother. I like reading books and watching videos. I like English speaking and cartoon videos. What are your hobbies? Okay, see you next time. دا په انګلیش ژبه کې خبرې اترې کول، خپل ځان معرفي کول، او بیا په دویمه حصه کې مونږه د انګلیش ژبې د خبرو کولو پریکټس هم وکړو. دا ویډیو بار بار وګورئ، دا خبرې زده کړئ. که تاسو ډایرکټ پریکټس نشئ کولی نو اول دا اولنۍ خبرې ښه صحیح زده کړئ، چې دغه راته زده شي نو بیا د ویډیو دویمه حصه یعنی پریکټس وګورئ او دغه پریکټس وکړئ، بار بار د دې پریکټس وکړئ. نو امید لرم د دې ویډیو نه به تاسو ته ډېره زیاته فایده میلاو شوي. د نورو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. زموږ په چینل کې به تاسو ته دغه شانتي د انګلیش ژبې متعلق مهمې ویډیوګانې میلاویږي. ډېره زیاته مننه.